بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. امید لرم چې تاسو به په خیر خیریت سره یې. الله دې ټولو بیمارانو له شفا ورکړي. ناظرین په دې سوشل میډیا باندې د ذاکر نایک څوک خلاف لګیا دي، څوک د هغه تعریف کوي. د پاکستان د راتلو نه مخکې څه داسې واقعات نه و پیښ شوي، خو د پاکستان د راتلو سره په ده باندې تنقید هم کیږي او تعریف هم کیږي. راځئ چې موږ د دې علما نه واورو چې دې باره کې دوی څه وایي. راځئ چې واورو. تاسو په دې فیسبوکونو یو مولا مخکې ورځو کې مې لیده، مولا ځان ته وایي، ځان ته مولا خو نه وایي، خیر دغه وایي څه شی دی، سکالر، مذهبي سکالر. چې مې ورته وکتل نو هغه کالر د هغه سکالر نه غټې وې، کالر د سکالر نه غټې وې. مې دا کالرو ته دې ګوره، د سکالر ته دې ګوره، انګریزي لباس او دا ټی یې دلته اچولې وه. نو مې د خر لکۍ شا تاوېدان دی او ستا مخې تاوېدان دی. تا او خر کې څه فرق دی؟ د نه ښه دی، په لکۍ خو یو ورځ پټ دی که نه، خدای دې بې خوباسه نو تا دلته شی وېدان کړی. ہم ملا پسے لگ گیا، بخاری میں یہ حدیث موضوعی ہے. میں اس سو کم در رسیدے نشم چې اوس پې درې سو کم در کړی وې او درته مې ویلې وې چې خدای دې تباه کا وښایه ما ته کوم ځای موضوعي دی. قرآن کے ساتھ منافی، قرآن سے خدای دې بے خوباس نه پوهېږي. نو ولې احادیثو باندې اعتراضونه کې؟ هغه ته هم دغسې لس پنځه لس شل کسان ناست وو، هغوی به ورته ها هو کو سبحان الله به ورته د دین خلاف، د دین دشمنان. تاو ته پته شته چې نن څومره بېدیني خورېږي؟ نایک په باره کې د ملګري تپوس کوي، ټي وي وغیره باندې د ده پروګرامونه راځي، د ده سیډیګان هم شته. دی د څلورو مذهبونو نه منکر سړی دی. تاسو به د ده په بیان کې چې ته نه اورئ چې فلاني مذهب کې دا دي فلاني، بس اسلام کہتا ہے به درته وایي، اسلام دا وایي. ډېرې خبرې دی زموږ د دین خلاف کوي. صحابه کرامو د خرګوش غوښه خوړلې ده، دنه تپوس شوی خرګوش غوښه څنګه وي؟ دا حرامه ده. داسې نور مسلې پکې هم شته. دی د تقلید نه منکر دی، د احادیثو نه منکر. نو د ده جرړې خرابې دي. ذاکر نایک د ده خبرې مه اورئ، دی یو چالاک سړی دی، ډېر انګلیش ورځي وله او چالاکي دی ورسره. که په انګلیش کې شي نو زموږ په عالمانو کې د ده نه بهترین انګلیش والم شته، د ده نه زموږ په عالمانو کې د دې نه زیات معلومات والم شته. حکومتونه زموږ عالمان په ټي وي وغیره ولې نه مخامخ کوي؟ ده کې د کافرانو خپل غرض دی، زموږ عالمان نه مخکې کوي او دی مخکې کوي. عالمانو د ده ډېرې غلطیانې رانیولې دي او په هغې باندې کتاب لیکلی ډاکټر ذاکر نایک کی حقیقت. دغه کتاب وګورئ، په اردو کې دی، ورسره د ده سیډ هم شته، منکرېدی تی نه شي. چا چې لیکلی د هغه نوم دی مولانا سید خلیق بخاري صاحب، لاهور کې کتاب لیکلی شوی دی. دغه کتاب یې وګورئ، د ده جرړې به درته معلوم چې جرړې ټولې ښکاري. د ده پروګرامونه مه ګورئ، د ده بیان مه اورئ، دا یو خراب سړی دی. ذاکر نایک ښه سړی نه دی، عالم نه دی، د دین خدمت نه کوي، بلکې دی په دې خپله چالاکۍ د دین جرړې وباسي. نو ذاکر نایک پسې مه ځئ. زموږ وطن لره ذاکر نایک رالی. ذاکر نایک د انډیا دی، د اهل حدیثو سره تعلق دی. دغه ذاکر نایک چې پاکستان ته را روان و، ډېرو خلکو علیحده احتجاج، مظاهرې، د مناظرو چیلنجونه ورکړلو. موږ له ده سره مناظره کوو، دا ګمراه دی، دا مرتد دی، دا بېلارې دی، د دین دشمن دی، د قرآن دشمن دی، د اسلام دشمن دی، د نبی دشمن دی. سبحان الله، الله اکبر. یعنی که څوک نعوذ بالله نعوذ بالله د الله او د رسول دشمن نه او ما ته دشمن وبولو، د هغه بیا نتیجه چی شي؟ دا ذاکر نایک چې دی هغه ډاکټر دی. دا سړی په تقابل د ادیانو کې، تقابل د ادیانو دې ته وایي چې دین اسلام او بل طرف ته یهودیت، یو طرف ته اسلام بل طرف ته نصرانیت، یو طرف ته دین و اسلام بل طرف ته هندو مذهب.
هندو مرد چې کوم بلل کېږي په دې کې ډېر زوروره مطالعه کړې ده. یعنی دا سړی یو ورځ راولاړ شو په امریکا کې یو پروګرام وکړي، دا تقریبا زما خیال د 2000 خبره ده، په 2000 کې برای راست مناظره چې د هغه وکړله د عیسایانو سره پر قرآن باندې پر اسلام باندې، یعنی د مناظره وګټله 4 کسان ځای پر ځای مسلمانان شو. 4 کسان ځای پر ځای مسلمانان سو. بیا راولاړ سو تصور د خدای چې الله واحد لا شریک ذات د هندوانو سره بیا په دې کې مناظره وکړله. یعنی 2 منټه تیر سوی نه و چې د هندوانو هغه مشر چې کوم و هغه پړسلو، هغه په د خپل مناظره کې ماته وخوړله. بیا راولاړ سو بایبل او قرآن د ساینس په رڼا کې بیا مناظره وکړله. هغه د عیسایانو سره مناظره په ډېر ښه انداز باندې وګټله. د الجزیرې دا رپورټ دی، وایي د 2014 تر 2020 پورې 11 لکه کسان چې دي هغه مسلمانان کړي دي. 11 لکه کسان، 11 لکه هندوان، عیسایان، یهود، نصارا، دا چې شوي دي دا مسلمانان شوي دي. بس ما ته دا راپېښ شه د یاره دا سړی دیوبندی نه دی، دا سړی د امام صاحب پر مذهب نه دی، نو لحاظه زه دا شی نه خوښوم. دا څونه د تباهۍ خبره ده یاره. ګوره تاسو اندازه ولګوئ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي که یو سړی پر داروی زمین کلمګو جوړ سو، دا ومځکې و اسمانونه ما ته راکړي، زه دومره نه خوشحاله کېږم لکه یو سړی چې د هغه کلمګو سي او کلمه چې د هغه ووایي. ډاکټر ذاکر نایک، عبدالکریم نایک، اوس مې یو کس اورېدنو هغه وایي چې د ده په لاس باندې هغه خلک چې دنه متاثره شوي دي او اسلام قبول کړي دا د 10 لکو نم سیوا دي. هندوان، سیکان، عیسایان، یهودیان، دهریان، ملحدین، هر قسم کافر چې د په لاس باندې ته الله اسلام نصیب کړي دا د 10 لکو نم سیوا دي. ما ته د ټول دنیا د مولین د شو سره راوخی کنه چې 10 لکه خلک دغه په لاس باندې مسلمانان شوي. ازمن مولیا پاکستان در روان دي، پاکستان دوره ده. ازمن د نام نهاد مولیان او مفتیان او پیران تقریبا یو دړل چې د ولی پاکستان ته راځي، دی ولی د قرآن او د حدیث دعوت ورکوي، دی ولی خلک مسلمانای، دی ولی مسلمانان را یو ځای کوي. او ان شاء الله د دا راتګ نه دی دا به د پاکستان د لپاره د خیر باعث الله تعالی ګرځي. د په وجه باندې به دا فرقوریت ختم شي. बेचारे जाकिर नायक को यहूदियों का एजेंट बना दे, क्यों टाई पहनता है, कोट पहनता है, यहूदियों का एजेंट, यहूदियों का एजेंट. या अल्लाह मेरी तौबा, इतना तासुब, इतनी हकारत. हजारों आदमी जिस शख्स के हाथ में कलमा पड़ गया, एक आदमी का कलमा पढ़ लेना सारी कायनात का मिल जाने से बेहतर. यहूदियों का एजेंट, यहूदियों का एजेंट, तो टाई लगाता है, कोट पहनता है. इतनी तंग नजर, इतनी तंग नजर. मैं उमूमन ये कहता हूँ कि बड़े सगीर के माहौल में बराह रास्त कुफ़ार को खिताब करके उनको इस्लाम की दावत देने वाले कितने उलमा हैं? आप जवाब दीजिए मुझे. कोई भी नहीं है सर. हम जितने हैं ना, हम समेत हम जितने हैं सर, हम यही हैं. आपस में मुसलमान को लगा हुआ है. तो भाई वो तेरा नुक्ता ठीक नहीं, ये मैं बता इस्तिदलाल मैं तुझे बताता हूँ बेहतरीन करके, और तू गलत है, ये ठीक है. हम आपस में ही लगे हैं. मैं आज नए से नए मसाइल ला करके लोगों के अंदर, मैंने सबसे ज़्यादा इस्लाम को समझा है सर, वो कुछ भी नहीं है. बराह रास्त कुफ़ार को खिताब करके इस्लाम की दावत देने वाले कितने हैं? एक बड़ा नाम है तो यही है. बड़े सगीर के माहौल की बात कर रहा हूँ. लेकिन कदर क्या है? टके की कदर नहीं. सिर्फ ये कि उसकी ज़बान थोड़ी ठीक नहीं है. जब वो उर्दू बोलते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक, तो प्रॉपर उर्दू नहीं बोला जाता. वो अल्फाज ऐसे लगते हैं कि यार इन्होंने अच्छे अदा नहीं किए. बस ये गिले. नाजरीन द उलमाओ दा खबर तासु वाउरेदी. ما د علماو موقف ستاسو وړاندې کېښود. اوس تاسو په دې باندې یو ښه فیصله کولی شئ. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي. انشاءالله بیا به ملاقات کوو. اجازت غواړم. الله هم خوشحاله آباد لره. السلام علیکم.